غین تا سره نشته، تا سره دوه انچه کوس دی. ما سره نشته کنه، ستا خبره صحیح ده، خو دې نه دی راکړی، ځان له مې نکلي لګولي دي، هم ستا دپاره. علیشه یو تپوس درنه کومه جانو، غپېږه جانو یو تپوس درنه کومه، پرېږده مړې نن نه پس دښمني دا هر څه پرېږده ځه. نن یو د مینې خبره کوم، زه ویمه که نه ته به ما ته په دا مینه باندې کوس راکړې او که کونه. زه به دا ته په مینه کې غڼ در کوم، غټ کپ غټ دونه سوباړ دومره. نو هغه خو خودی په پس سره تا سره شته نه دی، بیا به سره راکړم. Mami, هغه تا سره شته نه دی. یا افغان ویلکم ګیله منه تپوس وکړو د هغه تپوس جواب دې ما ته رانه کوم. څه جواب؟ ما ته به ما ته په دا مینه باندې کوس راکړې او که کونه چې کوم هم یو راکړې ما قبول دی. خو هسې دا مخته شیخ به داسې هم ډېر کولاوي ولې چې نر خر هم دې پرېښی نه دی که نه. نه ته ماته ووایه ته راله څه راکړې، اول ته ماته ووایه. غین تا سره نشته، تا سره دوه انچه کوس دی. ما سره نشته کنه، ستا خبره صحیح ده، خو دې نه دی راکړی، ځان له مې نکلي لګولي دي، هم ستا دپاره ځه. دا خبره به صفا د مینهوالو علیشه بلکل غلطه خبره نه کوي، صحیح خبره وکړه چې ما سره نشته دی، خو ما ته خو دې نه دی راکړی. خو چاینه خو شته که نه، چاینه زنده باده، د چاینه والا مې هم لګولي دی. والله علیشه یو پیره راشه یو پیره کېنه صحیح شو. که د دنیا سړی دې هیر نه شو که نه، بیا زما په نامخ باندې پیش یو که زه. بکواس مه کوه بکواس مه کوه او چې څونه دې زور لګوه صحیح شو. بکواس مه کوه، زور نه خبره کومه خبره دا وګوره که ته بیا د زور ته وړېدلې، بیا زور ته وړېدلې، زه تا سره د مینه خبره کومه. ستا په خبرو کې مې والې دی، ستا خبرې وغیم، ستا خبرې به صحیح او ته به صحیح. ستا په خبرو کې مې والې دی، ستا خبرې مې لاغولي. ما خبرې مغیې مطلب زما خبرې مغیې دا نن لکه چاډي ته کړې نه ده. اورېږه زه دې غیم صبر وکړه.